زد اختر پورز در زما گرانا ستاد مزا سر تکی نما گرانا مبارک باد اختر در کوم قبر تستا جڑا کوم گرانا دا شهید زمزمه د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د نو شهر د علي زو د کلي د شهید ذبیح الله جان یاد ته اهدا فرمایش کوونکي ورونه دي قاری صاحب ابو بکر احسان الله برکت پیدا محمد باوري د دې ترانې مسؤل دی کرامت آغا ذبیح الله جان تن کې ګل شهیدا راس خولاړي تل تر تل شهیدا زوان دی و خوڑل خزان گلابا بی خوندخ کاری هر محفل شهیدا ذبیح اللہ جانتن که گل شهیدا راس خولاڑی تل تر تل شهیدا زوان دی و خوڑل خزان گلابا بی خوندخ کاری هر محفل شهیدا تپوٹ کر کشوی خزان شهیدا اس نورا پات شستا غما گرانا مبارک باد اختر درکوم قبر تستا جڑا کوم گرانا زد اختر پورز در زما گرانا ستاد مزا سزکی نما گرانا مبارک باد اختر درکوم قبر تستا جڑا کوم گرانا ټولا خپلوان د هجر و خوړل دستا بلتون پر زړګي وداغل ګډای ګډای ګلان دروړي قبر تا ټولو دستا پر مزار وژړل ټولا خپلوان د هجر و خوړل دستا بلتون پر زړګي وداغل ګډای ګډای ګلان دروړي قبر تا ټولو دستا پر مزار وژړل څنګه دې راغله جدای زړګیا در پسې چغې نن وهما ګرانا مبارک باد اختر درکوم قبر تستا جڑا کوم گرانا زد اختر پورز در زما گرانا ستاد مزا سر تکی نما گرانا مبارک باد اختر درکوم قبر تستا جڑا کوم گرانا بلخ ولایت چمتال جڑیگی مدام شهید دستا پو غمرانیگی مدام اخوان ذبیح الله جان زما
دردیږي مدام بلخ ولایت چمتان غړیږي مدام شهید استا په غمرانیږي مدام اخوان ذبیح الله جان ما سنما قربان ټول است درد